بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو زده کوونکو، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست. وایم هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. تېره ورځ مو پرسنلایز باندې بحث وکړو. پرسنلایز مو تقریبا په څو درسو کې وویل او پای ته مو ورساوو. نن له خیر سره ټسک بار باندې بحث کوو. زموږ نوی درس چې دا ټسک بار نه شروع کېږي، خو له درس شروع کولو نه مخکې بیا هم هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیوګانې لایک او شیر کړئ، تر څو نور زده کوونکي هم ترې برخمن شي. د دې لپاره چې زه ټسک بار نه ګټه واخلم، په ټسک بار زه رایټ کلیک کوم. کله چې زه په ټسک بار باندې رایټ کلیک وکړم، لومړی ماته ادرس بار راولي. لومړی کمنټ چې راولي، لومړی کمنټ ماته ادرس بار راولي. ادرس بار یعنې په څه معنا؟ ماته یو ادرس بار دلته اضافي کړه. چې راته اضافي کوي یو ادرس بار ما دلته اضافي کوي. که دلته مثال په دې ادرس بار کې چې زه کوم ادرس ورکوم ماته یې راولي. مثلا زه سی ډبل ډاټ یا سی ډرایو معنا ورکوي. زه پکې سرچ کوم او انټر په کلیک کولو سره ماته سی ډرایو راخلاصوي. یا په دې شکل باندې مثلا زه ورته وایم چې په سی ډرایو کې ماته د یوزرز فولډر راخلاص کړي. نو بیا راځه مثال ته سی ډرایو چې مې سی لیکم ډبل ډاټ سلش، بیا مثال ته ورته لیکم یوزرز، چیرته لیکم یوزرز ورته لیکم. صحیح ده، یوزرز. کله چې زه کلیک وکړم اتومات ټول هماغه ماته راخلاصوي. خو یوزرز فولډر ماته دلته ادرس یې زه ګورم چې یوزرز فولډر په نوم باندې شته. بلکل یوزرز فولډر ما سره شته په یو سی ډرایو کې. نو سلش باندې کلیک کوم او له هغه وروسته یوزرز فولډر ماته راخلاصوي. صحیح ده، یوزرز فولډر څنګه کوي؟ راخلاصوي. خو سلش په تاسو باندې سلش په وهلو سره، یا مثلا د یوزرز په نوم باندې بل کوم په څه نوم باندې فولډر ده باید زه همغه راخلاص کړم. راځم سی ډرایو ته یوزرز په نوم باندې بیا پابلیک فولډر ماته راخلاص کړه. زه مثلا ته ورکوم سی ډبل ډاټ بیا هم سلش، بیا ورته لیکم یوزرز. صحیح ده، بیا هم سلش او بیا مثال ته لیکم پابلیک. صحیح ده، پابلیک په کلیک کولو سره به موږ ته د پابلیک فولډر را خلاص. انټر به کړم پابلیک صبر پابلیک سپیل به حتما کومه ستونزه لري، له همدې عمله نه خلاصي. پابلیک بالکل ستونزه لري. ما چې څنګه درته وویل راځم د پابلیک حل کوم او ورته انټر کوم، په اتومات ډول هماغه فولډر ماته راخلاصي. یعنې هیله دې لارې موږ چې کوم ادرس ورکوي ماته راخلاصي. زه ورته لیکم وینورډ، چې کله زه خلاصوم وینډوز نه وینورډ ورته لیکم. صحیح ده، وینورډ په لیکلو سره کله چې زه انټر کوم په اتومات ډول ورډ پروګرام ماته راخلاصوي. یا هم هر ادرس چې زه ورکوم له دې لارې ماته همغه راخلاصوي. اکسل پروګرام ورکوم ماته په اکسل پروګرام راخلاص کړي. نو دا ټول هغه دي چې موږ یې په ادرس بار کې ورکوو، ادرس بار یې موږ ته ترسره کوي. نو دا د ادرس بار په اړه باندې وو. که چېرې بیا هم زه ټول بار ته راسم ادرس بار غیر فعال کوم، ادرس بار باندې کار نور نه کوي. که چېرې زه راسم لینکس ته، لینکس ارتباطات دي، مثلا د انټرنیټ ویب سایټونه دي چې له دې لارې موږ ګټه ترې اخیستی شو. که چېرې زه ورته چې نه لینکس دي نه وي فعال شوي، نو ټسک بار په خالي ځای باندې رایټ کلیک کوم، لینکس غیر فعال کوم. یا هم له دې وروسته چې موږ لرو په ټسک بار کې کلابیټ پی سي انپوټ پینل یا هم ډیسکټاپ یا لانګویج بار ټول دې لارې کولی شو فعال او یا هم غیر فعال یې کړو. چې ټسک بار د ټول بار له لارې هلته موږ دلته یو ټول بار راخلاصوي. که چېرې بیا هم زه ټول بار ته راسم لانګویج بار مې نه ده په کار، په ټول بار د ما سره په بخښنې سره په ډیسکټاپ د ما سره په ټسک بار د ما سره موجود نه وي، نو زه دا غیر فعال کوم. اوس څنګه سو لانګویج بار څنګه سو له ټسک بار نه خارج سو. که چېرې زه غواړم چې بیا یې راولم نو بل طریقه نشته، زه به رایټ کلیک پې کوم او مینیمایز باندې کلیک کولو سره به اتومات ټول بېرته ځان راولي چېرته ټسک بار. یا هم راځم زه ورته چې نوی ټول بار ماته جوړ کړه. بیا نیو ټول بار باندې کلیک کوم. نیو ټول بار نه کلیک کولو وروسته به یو فولډر انتخاب کړئ چې ته غواړې هغه ټول بار درته جوړ شي. مثال زه وایم چې دا کوم سافټویر په نوم فولډر چې دا زیات کاروم، نو د یو ماته د یو شارټکټ یا مثال یو ټول بار په دې کې راکړل شي. سلیکټ فولډر باندې کلیک کوم، اتومات ډول د سافټویر په نوم باندې کوم فولډر ماته شارټکټ راکړل شوی ده. نو هر پروګرام چې زه وغواړم د دې لارې په اسانۍ سره کولی شم چې ګټه ترې واخلم. که چېرې وغواړم چې دا ټول بار بېرته له منځه یوسم، رایټ کلیک پې کوم او بیا هم ورته راځم سافټویر په نوم فولډر غیر فعال کوم او اتومات ټول سافټویر په نوم فولډر یا ټول بار چې له منځه ولاړ. چې دا د ټول بار په اړه باندې له دې وروسته کاسکیډ وینډو، شو وینډو سټیکډ او بل هم چې دا شو وینډو ساید بای ساید. څه معنا؟ مثلا که چېرې زه خپل کمپیوټر کې زیاتې
وینډو راخلاص کړم. مثلا دلته مې د کمپیوټر درې وینډوګانې راخلاص کړي دي. اوس که چیرې زه ورته انتخاب کړم په ټول بار باندې کلیک وکړم ورته شي کاسکیډ وینډو. کاسکیډ وینډو باندې که زه کلیک وکړم دې حالت ته کاسکیډ حالت ویل کېږي. که بیا هم زه کلیک وکړم چې نه کاسکیډ حالت یې ونه لري، سټیکیډ پورته او کته حالت یې ولري، نو په دې صورت کې پورته او کته حالت لري چې دې ته وایي سټیکیډ. او ساید بای ساید بغل په بغل دی، نو په دې صورت کې بغل په بغل باندې دا موږ زیاتره وخت په کوم ځای کې کاروو؟ زیاتره وخت مثلا ته غواړې یو لیکنه وکړې، سیده دا یو عکس ده، سیده مثال دا یو عکس ده، ته غواړې په دې عکس کې کومه لیکنه شوې ده دا ته په ورډ پروګرام کې ټایپ یې کړې، نو ته خو هر وخت نشې کولی چې مثال ورډ پروګرام راخلاص کړې په دې ځای کې به ته نوی بلانک پیج هم راواخلې، بلانک ډاکومنټ به راواخلې، خو ته هر وخت مثال دلته بیا ورته ګورې بیا به لیکنه کې یعنې ستونزمن کار ده. که چېرې ته غواړې دې نه په اسانۍ سره ګټه واخلې رایټ کلیک پې کوې او بیا هم ورته وایې چې شو وینډوز ساید بای ساید. ساید بای ساید چې لیکو اوس په اتومات باندې درته ښودل کېږي. کلیک به کوم او بیا هم ورته وایم چې شو وینډو ساید بای ساید، بیا هم کلیک پې کوم شو وینډو سټیکیډ. ښه دوه وینډوګانې ما راخلاصې کړې دي. بیا هم راځم کوم عکس یې و هماغه بیا هم راخلاصوم، ګورم چې ولې کار ونه کړو. راځم پکچر یا هماغه عکس راخلاصوم، مینیمایز کوم او دواړه وینډوګانې چې مې راخلاص کړي دي اوس ورته وایم چې شو وینډو ساید بای ساید بغل په بغل باندې اوس ماته وښودل. اوس کومه هلته چې زه ګورم او دلته لیکنه کوم چې دې ته وایي ساید بای ساید زیاتره وخت په داسې ځایو کې کارولی شو. یا هم سټیکیډ یا هم له دې وروسته چې مثلا موږ لرل شو وینډو سټیکیډ یا هم کاسکیډ وینډو، هلته تنها ټایټل بارونه یې موږ ته ښیي چې دا ټول کارونه موږ د ټاسک بار له لارې ترسره کولی شو. بل چې دا له هغه وروسته موږ شو دا ډیسکټاپ لرو. څه لرو؟ شو دا ډیسکټاپ. مثلا ته دلته زیاتې وینډوګانې دې راخلاصې کړي دي، مای کمپیوټر هم یو دوه درې صفحې دې راخلاصې کړي دي. نو اوس ته کولی شي زه هر وخت که زه وغواړم چې مثلا اوس ډیسکټاپ صفحه ماته معلومه شي نو زه به دا ټولې وینډوګانې مینیمایز کوم، له هغه وروسته به ماته ډیسکټاپ صفحه معلومیږي چې زیات وخت نیسي. یا که مثال زه دا ټولې وینډوګانې راخلاصوم په دې شکل باندې کې زه راخلاصوم زیات وخت له مانه نیسي، نو دا کار زه څنګه په اسانۍ سره کولی شم؟ دا کار زه په دې شکل باندې رایټ کلیک پې کوم، شو د ډیسکټاپ باندې یو کلیک په کولو سره د ډیسکټاپ صفحه ماته ښیي. او که بیا هم راسم په ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړم نو تاسې شو اوپن وینډوز کومې وینډوګانې چې ما راخلاص کړي دي هغه بېرته ماته راخلاصې کړه یا یې راته ښکاره کړه. یو کلیک کولو سره ټولې وینډوګانې بېرته په اتومات ډول ماته راخلاصېږي. دا کار موږ له همدې لارې په ډېرې اسانۍ سره ترسره کولی شو. چې دا وشو د ډیسکټاپ په اړه باندې. له دې وروسته ټاسک بار منیجر موږ لرو. ټاسک بار منیجر کې موږ څه کار کوو؟ ټاسک بار منیجر له لارې موږ درې کاره اینډ ټاسک لرو، سویچ ټو لرو او نیو ټاسک لرو. د دې لارې موږ څه کار کولی شو؟ مثلا ته راځې ورډ پروګرام دې راخلاص کړی ده او بل دې هم اکسل پروګرام راخلاص کړی او مثال یو هم مای کمپیوټر هم راخلاصوم تر څو واضح راته معلوم شي. یو مای کمپیوټر صفحه هم راخلاصوم. صحیح ده. اوس درې صفحې ما راخلاص کړي یا درې وینډوګانې وینډوز ما راخلاص کړي دي. نو که چېرې زه ټاسک بار منیجر ته راسم اول لومړی کار اینډ ټاسک ده. اینډ ټاسک به یو وارې ووایو خو لومړی باید سویچ ټو ووایو. مثال زه اوس ما مایکروسافټ اکسل پروګرام کې کار کوم دا وینډوز سرته ده، زه ورته وایم چې ورډ ډاکومنټ دې سرته راسي سویچ ټو اتومات ډول ورډ پروګرام سرته راغی که نه. که بیا هم زه ورته وایم چې نه مای کمپیوټر دې راسي سویچ ټو، لومړی به ته ورته انتخابوي او له هغه وروسته اتومات ډول تا ته راځي مای کمپیوټر سویچ ټو اتومات ډول درته راځي. هم اکسل پروګرام سویچ ټو اتومات ډول هماغه وینډو ته تا ته بدلوي یا سویچ ټو بدلولو په معنا ده. یا هم اینډ ټاسک دې لارې زه کولی شم مای کمپیوټر څنګه کړم کلوز یې کړم، اکسل پروګرام دې کلوز او یا هم مثال ورډ پروګرام دې کلوز. خو له اینډ ټاسک نه موږ په څه وخت کې د کلوز لپاره ګټه واخلو ولې دې کلوز نه ګټه نه اخلو. له اینډ ټاسک نه به په وخت ګټه اخلو کله چې زموږ کمپیوټر زیات مصروف وي. بعضې وخت تاسو په کلوز باندې بټن باندې کلیکونه کوئ خو سم کار نه کوي ځکه چې کمپیوټر مصروف وي. په دې صورت کې که تاسو د کمپیوټر وینډوز سم فعال وي یو ځل په اینډ ټاسک باندې کلیک کولو سره که هر څومره هم کمپیوټر مصروف وي وینډو تاسو ته بندوي. دې وروسته نیو ټاسک د نیو ټاسک تاسو دلته بل بټن اخلاصي بیا لري مثال ته غواړئ یو بله وینډو راخلاصه کړي د څه شي مثال هماغه ادرس ورکړه سی ډرایو غواړم چې راخلاص کړم اتومات ډول د نیو ټاسک له لارې دا کار مو کولی شو.
نیو ټاسک ته راسه ادرس ورکړه مثال وین ووټ غواړم سره خلاصې کړم چې غواړم وین وورد او یو کلیک په کولو سره اتوماتیک ماته وورد پروګرام را خلاصوي چې دا د نیو ټاسک وظیفه دا و ټاسک بار منیجر له ټاسک بار منیجر نه وروسته بیا هم موږ په ټاسک بار باندې رایټ کلیک کولو وروسته موږ لاک د ټاسک بار لرو لاک د ټاسک بار یعنې په څه معنی یعنې که زه اوس غواړم ټاسک بار هر طرف ته که زه غواړم چې یوسم نیسم وړلی یا مثلا غواړم چې غټ او کوچنی کړم خو نیسم کولی که چېرې زه رایټ کلیک وکړم لاک د ټاسک بار غیر فعال کړم اوس مثال زه کولی شم چې غټ یې کړم ټاسک بار مې دومره اوږد کړو صحیح ده یا مثلا ټاسک بار دې طرف ته راوړم یا دې طرف ته راوړم هر طرف ته یې کولی شم چې کله چې مو انلاک کړی وي یا لاک یا قلف مې خلاص کړی وي بیا کولی شم چې هر طرف ته انتقال کړم که دې طرف ته یوسم او دلته یې لاک کړم رایټ کلیک پرې وکړم او بیا هم ورته وایم چې لاک د ټاسک بار اوس په دې ځای کې قلف شوی دی او له دې وروسته زه په دې ځای کې تغیرات تصب کړی بیا هم لاک د ټاسک بار غیر فعال کوم او دې طرف ته یې راوړم چې نه یو غټ مثلا په دې شکل باندې لاک د ټاسک بار نه موږ ګټه اخیستی شو که چېرې ته رایټ کلیک پرې کوې او لاک د ټاسک بار ته فعال کوې بېرته ټاسک بار کې بیا هم تغیرات کوچني او غټ کولی نه شي او بل طرف ته یې وړلی هم نه شي خو دا بیا پراپرټي باندې مو کلیک وکړو لاک د ټاسک بار بیا هم دلته په اول کمنټ کې لرو چې په راتلونکي درسو کې به یې ووایو کله چې موږ په ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړو پراپرټي ته راسو راتلونکي درسونه زموږ د ټاسک بار پراپرټي په اړه باندې دي چې په راتلونکي درسو کې انشاءالله حتما وایو خو بیا هم هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک او شیر کړئ تر څو نور زده کوونکي هم ترې برخمن شي تر بیا ښې چارې